د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړې څو مهمو خبرونو ته. ولسمشر غنی وایي اوبه زموږ ابرو ده، باید په قدر یې پوه شو. ولسمشر غنی ویلي چې اوبه د افغانستان ابرو ده او افغانانو ته پکار ده چې د اوبو په قدر ځان پوه کړي. نوموړي زیاته کړې چې تر اوسه د افغانستان له اوبو څخه سمه ګټه نه ده اخیستل شوې، خو ټینګار یې کړی دی چې دا په دې معنی نه ده چې ګوندې د وزارتونو ورته پام نه دی. هغه څرګنده کړې یوازې دا موضوع په علم نه ده بدله شوې او په خبره یې پکار ده چې د برخې ته هم جدي توجه وشي. ولسمشر غني چې د کرنې اونۍ غونډې ته خبرې کولې د غرض د کرنیزو محصولاتو د مدیریت پروژو د پرانیستي هدایت ورکړی. ترڅنګ یې زیاته کړه چې نن د هیواد په 14 ولایتونو کې 10,615 سړې خونې د ګټه اخیستلو لپاره چمتو شوي. پینټاګون وایي افغان ځواکونه په یوازې ځان له هیواده د دفاع وړتیا لري. امریکایي سناتورانو په یوه غونډه کې د امریکا پر دفاع وزارت نیوکه کړې چې د افغانستان په چارو کې ښکیل جنرالان د ځواب ویلو لپاره د کمیټې ته نه ورلیږي. د غونډه کې د امریکا د کانګریس د وسلوال پوځ کمیټې غړي جیک ریډ او د غونډې مشر ټینګار وکړ چې امریکا د افغان ځواکونو او حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي چې د طالبانو د بریدونو په وړاندې وپایېږي. په جواب کې د دفاع وزارت مرستیال ډیوډ هالپي بیا د افغان ځواکونو د وړتیا ډاډ ورکړی او زیاته کړې ده چې اوس دغه ځواکونه په یوازې ځان هم مخالفینو پر وړاندې جګړه پر مخ بیولای شي. خلیلزاد وایي د ځواکونو له وتلو وروسته به هم په افغانستان پوره څارول لرو. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د کانګریس د ملي امنیت جرګې په یوه استماعي غونډه کې ویلي چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان له ګاونډیانو سره د پرمختللې همکارۍ په برخه کې خبرې شوې دي. په دغه استماعي غونډه کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په دې پریکړه غور شوی چې ټول امریکایي عسکر د سپټمبر 13 پورې له افغانستان څخه ووځي. د کانګریس یو شمېر غړو د هغو اندېښنو په هکله له خلیلزاد نه وضاحت غوښتی چې د افغانستان څخه د عسکرو له وتلو وروسته د امریکا ملي امنیت او د سیمې ثبات ته ګواښ رامنځته کوي. د کانګریس غړي په دې باور دي چې په بشپړه توګه د امریکایي ځواکونو وتلو لپاره کم وخت پاتې دی، نو څنګه امکان لري چې د افغانستان له ګاونډیانو سره د راتلونکي وضعیت د څارنې لپاره توافق وشي. او بشري حقوقو کمیسیون یو ځل بیا ویلي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا په روانو جګړو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې. لیدونکو دا تر دې مهاله لاندې مهم خبرونه چې مو واورېدل، تر بیا ښې چارې لوی علامه مل شه.